د یکشنبې په ورځ د افغانستان نابینا لوبغاړی ولی محمد نوري په لندن کې د ځغاستې په یوې سیالۍ کې لومړی مقام خپل کړی. نوموړي د اتلولي د 10 کیلومتره منډې پر وهلو د 1500 بنا لوبغاړو ترمنځ خپله کړې ده. ولی محمد د دې اتلولۍ له امله د سرو زرو مډال او ټرافي هم ترلاسه کړه. مخکینی ولسمشر حامد کرزي، عبدالله د اولمپیک مشر نظر محمد مطمئن او ګڼو نورو سیاسي څیرو او عام افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د ولی محمد نوري په اتلولۍ خوښي ښودلې او خپله مبارکي شریکه کړې ده. ولی محمد نوري 10 کاله وړاندې د افغان پاوز په لیګو کې په یوې چاودنه کې خپله بینایي له لاسه ورکړه او اوس په نړیواله کچه د ځغاستې او لامبو وهلو اتل بلل کیږي. نن یو ځلې بیا د سلګونو لوبغاړو په قات کې مې د افغانستان لپاره قهرماني خپله کړله. د دغې مبارکي د دغې قهرماني مبارکي د افغانستان ټول ولس ته وایم.